د تورخم تازه حال او دواړه لوري ګوته په ماشه طالبانو بیا د پوستې جوړولو ته چمتووالی نیولی. جنرال موبین د تورخم جګړې حقیقت ښکاره کړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیسو ځواکونو او له پرونۍ جګړې وروسته پاکستان دغه لاره تړلې ده. دغه پاکستاني چارواکي ویلي پوځي مسؤلان یې د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې شوي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدو مخه ونیسي. خو دواړو لورو تورخم ته خپل تازه دمي ځواکونه راوستي او که خبره بې پایلې شي نو ستره جګړه به رامنځته شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پرون د تورخم جګړه تایید کړه. سرچینې وایي تورخم کې طالبان یو ځل بیا هغه پوستې جوړولو لپاره چمتووالی نیولی چې له امله یې پرون جګړه وشوه او د پوستې جوړولو لوډر ورته پاکستانیانو وسوځو. په سیمه کې ټولو موټر چلوونکو ته په بیړه موټرو د ویستلو او هټیوالو ته د هټیو تړلو جدي سپارښتنه شوې. په تورخم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت 4 پولیسان یې پرون شخړه کې وژل شوي دي. خو د طالبانو رسمي سرچینو څه نه دي ویلي. تورخم کې د پاکستان د کمیسارۍ یو مسؤل بیا د مشال راډیو له خبریال سره خپلې خواته د 2 کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. سرچینې همداراز ویلي چې اوس لپاره دواړو لورو ته وضعیت کاملا نظامي اړخ اخیستی او دواړه لوري هیوادونه ځواکونه ګوته په ماشه ولاړ دي. شنونکي وایي د ټي ټي پي پر سر پر طالبانو د پاکستاني چارواکو لفظي ګزارونو څخه ښکاري چې د دوی صبر هم طالبانو ته تمام شوی او د جګړې په تکل کې دي. بلخوا جنرال موبین لیکلي پاکستان همیشه د افغانستان د میوه او سبزیو په وخت کې دغسې مشکلات او ستونزې جوړوي تر څو افغان تجاران زیانمن او پوله وتړي چې زیان ټول افغان بزګرانو ته رسیږي. دغه پالیسي او سیاست د دوی په زیان تمامیږي او دا د یاد لري چې طالب ځواکونه به هیڅکله دوی ته سر ټیټ نه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.